السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چیرته تاسو هم غواړئ چې خپل تصویر له بالکل په یو کلیک سره بیک گراوند بدل کړئ. تاسو ته ښکاري بار د زما تصویر دی او تاسو ته دلته لاندې څومره بیک گراوند ښکاري تاسو بالکل په یو کلیک سره خپل تصویر له بیک گراوند بدلولای شئ او چاته به بالکل پته نه لګي چې آیا دا تصویر ریل دی که دوی ول بیک گراوند بدل کړي. یعنی بالکل په یو کلیک سره تاسو کولای شئ چې دا شان ډیری زیاتې بیک گراوند چې کوم دی هغه خپل تصویر ته ورولګوي بالکل په یو کلیک سره. بس تاسو بل لاندې کلیک کوئ تاسو تصویر ته وبره بیک گراوند بدلیږي او تاسو ټول مرګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو څنګه خپل تصویران دومره ښکلي جوړوي. نو دا به تاسو څنګه کوئ دا ټول طریقه تاسو ته سټپ بای سټپ خایم. خو د دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. کله چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ نو موږ ته پته ولګي چې آیا تاسو زموږ ویډیوګانې خوښوئ نو بیا به تاسو لپاره موږ دغه رقم نورې ښکلې ویډیوګانې هم راوړو. د دې لپاره به تاسو څه کوئ د دې لپاره په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې زموږ د ویډیو نه چې کوم لاندې ټایټل دی کوم لیکل دی هم په دې لیکلو باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته یو ډسکرپشن کولاو شي. په هغه ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک هم به دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو سمپل د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته موږ یو لینک درکړی وي اپلیکیشن لینک هم ورته لیکلی هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو او انسټال شو نو د سبا تاسو کوئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ په دې کې فرست اف آل تاسو له آپشن درکې سٹارټ فرام پټو سټپ بای سټپ تاسو بالکل پوه کوم تاسو په دې کې تاسو تخکاری یو آپشن تاسو له درکې سٹارټ فرام پټو نو تاسو وسو کوي سمپل تاسو بدلته په دې پلس نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک واغستون تاسو له دوه آپشن نور درکې چې آیا تاسو په کیمرا باندې ډایرکټ تصویر وباسئ که تاسو د خپل ګیلری نه تصویر راخلئ. نو تاسو کو په کیمرا باندې تصویر وباسئ نو سمپل دلته به کلیک واخلئ که تاسو د خپل ګیلری نه تصویر راخلئ نو سمپل دلته به کلیک واخلئ. نو کله چې تاسو دلته په دې ګیلری باندې کلیک واغستون بیا به تاسو سو کوي تاسو به لاړ شئ خپل ګیلری ته. کله چې تاسو ګیلری ته لاړئ د خپل ګیلری نه تاسو هغه تصویر راوالئ کوم تصویر چې تاسو بیک گراوند بدلول غواړئ نو تاسو به لاړ شئ خپل یو تصویر بدلته خوښ کړئ چې کوم تصویر تاسو بیک گراوند بدلول غواړئ ښکلی ایډیټ کول غواړئ نو سمپل تاسو به هغه دلته سلیکټ کړئ. نو زه به دلته خپل یو تصویر سلیکټ کړم تاسو ته ښکاري خو ما خپل تصویر سلیکټ کړ اوس اتوماتیکلی د دې نه به بیک گراوند ریموو شي. تاسو ته ښکاري بالکل په دې پسې چې کوم شاته بیک گراوند هغه چې ټول ریموو شو تاسو ته ښکاري بالکل اوس تصویر کلیر دی. بیا به تاسو د دوی د بیک گراوند بدلول لپاره څه کوئ سمپل تاسو دې ځای کې یو آپشن سایډ ته درکلی ده په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو له وایي چې ریپلیس یعنی تاسو دې له بیک گراوند چې کوم دی ریپلیس کول غواړئ نو تاسو به وایي چې او بالکل نو تاسو به څه وکړئ تاسو به دلته کلیک واخلئ. ورسره که تاسو خپل تصویر صفا کوئ یا داسې بل څه تاسو ایریز آپشن چې کوم دلته هم درکلی تاسو به څه وکړئ سمپل ته په ریپلیس آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو دلته په دې کې په دې ریپلیس باندې کلیک داسې واغسته نو اتوماتیکلی تاسو له بدلته ډیری زیاتې بیک گراوند چې کوم دی هغه تاسو له شو شي او که تاسو غواړئ چې دې ته د خپل خوخي بیک گراوند بدل کما یا چې سره تصویر یو ځای کوم نو سایت ته تاسو له بدی ځکه مای پټوز یو آپشن درکله دی نه تاسو ام بیک گراوند شیر اغسته او کله چې دلته تاسو تخکاری دا کوم کلیکشن لاندې څومره بیک گراوند دي دا ټول تاسو ته دلته شو کی و چې تاسو خپل تصویر له سره کم بیک گراوند هم دلته خو خول غواړي نو ټول تاسو له درکلی مطلب زرل ته پدی او باندې کلیک واخلم نو پدی کې مال ډیر زیات بیک گراوند راکلی وي سمپل زبر دي کې یو بیک گراوند سلټ کم نو بار تاسو تصویر ته ګوري دا غي بالکل بیک گراوند به بدل شي په یو کلیک سره تاسو ته کاری که تاسو دا لګول غواړي کدا که هر یو بیک گراوند تاسو غواړي نو سمپل تاسو بسو کې په هغه بیک گراوند باندې بداسي د پاسه کلیک واخلئ. کله تاسو په هغه باندې پاسه کلیک کړئ اتوماتیکلی تاسو بر کم تصویر چې دا غي بیک گراوند به اتوماتیک بدلیږي بالکل په یو کلیک سره تاسو ته بر تصویر ښکاری. تاسو په دغه طریقه باندې کولای شئ چې خپل تصویران لا هر قسم بیک گراوند چې کوم د ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بدل کړئ. تاسو ته ښکاری او بالکل بچاته پته نه کیږي چې آیا دله تاسو د بیک گراوند بدل کړي دی که دا هم دغه شان تاسو د تصویر وستلې دی. تاسو ته ښکاری بالکل ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دغه بیک گراوند چې کوم دی بالکل بدلیږي دغه سره. بیا کله چې تاسو دوی لا بیک گراوند بدل کو تاسو ته کاری دا شان تاسو بدل د خپل خوخي بیک گراوند چې کوم دی کم یو بیک گراوند هم تاسو غواړئ هغه تاسو بدل کړئ. بیا به څه وکړئ واپس بدلتا په خپل موبایل په بیک بٹن باندې کلیک واخلئ تاسو تصویر بدلته راشي او بره بدلتا په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو تخکاری دلته په دې چې کله تاسو کلیک کړئ اتوماتیکلی دغه تصویر بس تاسو په ګیلری کې د دې ځای نه سیو شي. تاسو دلته آپشن درکړئ سیو ټو ګیلری تاسو تخکاری بالکل کلیر په سیو ټو ګیلری آپشن باندې به کلیک واخلئ نو اتوماتیک دغه تصویر به تاسو په ګیلری کې سیو شي. نو حکومت ګورو دغه ویډیو واچ تاسو پکې ما بالکل سټپ بای سټپ پوه کړئ. هم دغه شان نور ویډیوګان ته پر زمون چینل پښتو ټیک ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ زمونږ د فیسبوک پیج پښتو ټیک ځان سره هم لایک کړئ زمونږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته خپل درشي او د کوم اپلیکیشن باندې تاسو خپل تصویر نه بیک گراوند بدلوي او هغه بیک گراوند لري کوي نو دغه اپلیکیشن لینک چې کوم د یوټیوب کې به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي کوم ملګری چې فیسبوک کې زمونږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي هم دغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ.
نو کو ویډیو مخ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.